وسلهوالو طالبانو ډاکټر ملالۍ ولي له کوره بیولې ده. دا چې ملالۍ ولي څوک ده، په تېر حکومت کې څه دنده ترسره کړې او اوس ولې طالبانو ولې دا ټول جزئیات په دې ویډیو کې وګورئ. د پښتون غږ درنو لیدونکو السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مه شئ. تاند ورځپاڼې راپور ورکړی دی چې طالبانو تېره شپه په کابل کې د خوست د مشهورې ډاکټرې رسنیزې او سیاسي فعالې ملالۍ ولي پر کور چاپه اچولې او له ځانه سره یې بیولې ده. یوې سرچینې رسنیو ته ویلي چې ډاکټره ملالۍ ولي پخوا د خوست ولایت د ائتلافي ځواکونو په بیس کې د طبي ډاکټرې په توګه کار کړی و. سربیره پر دې ملالۍ ولي د خوست ملي راډیو تلویزیون لومړنۍ ښځینه ویانده وه. هغه د دې ترڅنګ په خوست ولایت کې ښځو چارو او سرې میاشتو ریاستونو د رئیسې په توګه هم دنده ترسره کړې وه. نوموړې ته نږدې سرچینې ویلي چې د ملالۍ ولي کور تېره شپه 12 بجې طالبانو لخوا محاصره او پلټل شوی دی. ویل شوي چې له محاصرې او پلټنې څخه وروسته طالبانو نوموړې له ځانه سره وړې ده. ویل کېږي چې ملالۍ ولي له تېرو 20 ورځو راهیسې کابل ته کډه شوې وه او هلته استوګنه وه. طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د طالبانو مشرانو د کابل د نیولو پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول مخالفین یې بخښلي او هیچا ته به ستونزې نه جوړوي. خو د دوی د واکمنۍ په 1.5 میاشتې موده کې هره ورځ د افغانستان له مختلفو سیمو څخه د طالبانو لخوا د خپلو یو شمېر مخالفینو د نیول کېدو، شکنجې، بندیانولو او ځینې وخت دوی ته د منصوبو مرموزو وژلو خبرونه خپریږي. د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد څه موده مخکې د یو غږیز پیغام له خپرولو سره هغو طالبانو ته د مجازاتو خبر ورکړی و چې د عمومي عفوې خلاف شوې پرېکړه تنقیضوي. له دې سره تر اوسه په دې تور د کوم طالب جنګیالي د مجازات کېدو خبر نه دی ورکړی.